10 نمبر آیات کریمہ درس تے لسم فی قلوبهم مرض پزړونو د دوی کې مرض دے فی قلوبهم مرض پزړونو د دې منافقانو کې مرض دے د دې پزړونو کې دننا مرض دے فزادهم الله مرضا فزیاتی کو اللہ پاک مرض دوی فزیاتی کو اللہ پاک مرض دوی فزیات کا اللہ پاک مرض دوی فزړونو د دې منافقانو کې مرض دے فزیات کا اللہ پاک مرض دوی ولهم او د دې منافقانو د پارا عذاب علیم عذاب دردناک دے او د دوی د پارا عذاب دردناک دے بما كانوا يكذبون پدې وجہ چې دی دروغ وایي پدې وجہ چې دی دروغ وایي دی آیات کریمه کې د منافقانو دو بدرنګ خوونه ذکر کړي او داوی سزا ذکر کړي یو خوې دا ذکر کړي چې د پزړه کې مرض دی په د باندې د دین خبره د اسلام خبره د اسلام غلبه د مسلمانانو ګټه دا په د باندې غمیږي فی قلوبهم مرض پزړونو د دوی کې مرض دی یو ټکی کې مونږ پښتو کې متل کوی سمندر کوزه کې بند کړی الله پاک دا سيونوي چې زړه مرض دي وی فی قلوبهم مرض اسنه تری سرچ او تحقیق کې چیار د پاسن خسور او سپیندې هغټ کټته زړه د اپریشن کو اغم خپل تازه دم دي وین فی قلوبهم مرض د پزړه کې دنا مرض دی یو ظاهری بیماری دی دا چې پچا راځي د خپل خبره ده کم بنده چې د الله پاک خوخي حدیث شریف کې راځي اغله یو لړ مقام او درجه مقرر کړي هغه مقام او درجه ته په منځونو تلاوتونو رجوع وغیرہ نشي رسیدي الله پاک په بیماری او تکلیف راولي چې دا بیمار په دې خپل بیماری صبر وکي داري کې الله پاک هغه درجه ته ورسي بعد وخت یو سړی انسان دې کمې کوتاه دار چانه کیږي نو چې الله پاک په بیماری او تکلیف او مصیبت راولي او دې په صبر وکي نو الله پاک تینا گناهونه داسې اوریږي لکه د خزان په موسم کې چې د ونه نه پانی ریږي حدیث شریف کې راځي پچا دنیا کې مصیبتونه تکلیفونه بیماری راغلي میدان حشر کې بدی تویزه جنت تا فرشتي بوتي دا حساب کتاب نه دي شوي اتاسو جنت ته چې پکمه کاته کې جنت ته زینو دی بو توای دنیا کې مونږ باندې بیماری تکلیفونه غمونه مصیبتونه راغلیو او مونږ پاغه باندې د الله پاک درزا د پاره صبر کړو فرشتي بوتي بالکل انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب تاسو دا بدلدا چې به حساب به کتاب جنت تلاش نو چا باندې چې نی راغلی غي بارمان کی چرمان ارمان دې چې ټول عمر په مصیبتونو کې ویره دین د پاره مخبو نو دا دنیا امتحانګاه ده بیماری تکلیف
بدن باندې، بیبي باندې، بچو باندې، مال وغیرہ حالات پر راځي. محبوب یو پیرا د بیمارو د دې تبو ډیر فضایل ذکر کړو. نو یو وتوی دی قربان تاسو کو دومره بلا فضایل د تبې ذکر کړو، زما خو چرته سرم نه دی خوږ شوی، ما باندې خو سر خوږم نه دی راغلی. پاسې ته به منافقې، ځکه منافق چې دی پاغه باندې تکلیفونه نه راځي، هغې ورته ټول آخرت ته جمع کړي. او مومن مسلمان باندې به کله د کور د طرف نه، کله د خپلو خپلوانو د طرف نه، کله د په مال کې الله حالات راولي چې الله پاک ولا نورې درجې بلندي. دلته الله پاک فرمایي چې د په زړه کې روحاني مرض دی. الله رب العزت ما او تاسو د روحاني بیمارونو وساتي. یو خو جسمانی مرضی زیات نه زیات پته سړی مړ شي، او روحاني مرض چې داغې د علاج اونکو، داغې د علاج اونکو، نو په مرګ باندې تم نشي خلاصېدی. اوس لنډه ده چې د دې منافقانو څه مرضونه دي. نو آیاتونه نه راوړو، بس یې آسان ویم. سورت مائده کې الله پاک فرمایي د دې منافق یو مرض دا دی چې دی پټي کافر سره دوستانی کوي، کافر سره دوستی کوي. او دا کافر سره چې دی دوستانی کوي نو په دې نیت کوي چې په ما باندې بس حالات او تکلیفونه او مصیبتونه راځي، نو دا کافر به زما پاغي کې پکار راځي. سورت مائده کې فرمایي. دویم مرض دا د سورت احزاب کې 22 سپاره کې فرمایي چې دې منافق لوی مرض داري چې دی پردو تور سره بے ضرورت گپ شپ ډیر لګي. الله رب العزت ما او تاسو ردی خوې نو ساتي. دا د منافق صفت ته پردو زنانو سره بے ضرورت خبرې کول، اګه بیا ډاری کی او کین ډاری کی د میسیجونو په شکل کی او کداغه شان د خبرو په شکل کی. او دریم مرض د سورۃ محمد په اجتماع کې راځي چې د دې منافق د مسلمانانو سره بغض او حسد او کینه ده، د مرض دی. الله رب العزت ما او تاسو د بغض او د حسد او د کینو نو ساتي. دغه حدیث شریف کې راځي محبوب درې پیرو فرمایل دا فلانی جنتی دی، دا فلانی جنتی دی، دا فلانی جنتی دی. صحابي وسره شپې کی بیا وته ویرو زما ور سکار نو استاد مبارک محبوب درې پیرو فرمایل چې ته جنتی. نو ما وی چې ته بټول شپ نفل کې یا به تلاوت کې یا به ذکر کې یا به دعاګانې جړاګانې کې چې ستا بارک وی چې جنتی نو چې ته عمل کې نو ته خدای څخه خاص عمل نه کې. ناغه وته وی چې زما څخه خاص عمل خو نشته، او چې کله زو د کېږم نو د خپل زړه ته وګورم نو دا د خلکو ته بالکل شیشي چا سره پکې بغض او حسد نه، بلکې چاله چې الله پاک سو ورکړي زم چې الله دې له ډبل ورکړي. سحر چې را پاسم بیا د خپل زړه ته وګورم بیا چا سره بغض او حسد وکي. خاص صحابي په نقطه پوښو چې څوک بغض او حسد نه دي الله پاک ول جنت نصیب کړي. فی قلوبهم مرض، پزړونو د دې منافقانو کې مرض د نفاق او د شک ته. فزادهم الله مرضا، فزیاد کا الله پاک مرض د دوی. الله پاک د دې علاج لپاره قران مجید را لېږلو. دې له پکار داو چې قران مجید لستوي په دې باندې علاج کړی وي. خو دې قران مجید نه وای بلکې کووري نو اعتراضونه پکې چې دا دې زمانه سره نه چلیږي، اساطیر الاولین دي. نو چې دې د قران نه انکار کو اعتراض وکړو نو هغه مرض نورم سیواش. د دې مثال داسې ذکر کړي یو مریض دی هغه ډاکټر لاله هغه ټوخیږي، هغه ول بیناډل هایډرولین وغیرہ ورکړو او ورته وی چې ګوري یخ وړ وغیرہ نه ځان ساته. اوس دې چا سره میلمه شو او هغه ول خپل ناشستی حلوا سوچ غړو کې په خپل ارسه پکې واچو. اوس دا حلوا وخوړه، اوس دا هغه ټوخی نور سی واش. نو دا خو د حلوا ګناه نه دی، د ګناه دی. قران مجید د علاج د پاره راغلو.
او چې دې ته انکار وکړو فزادهم الله مرضا زیاد کا الله پاک دې منافقانو مرض ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون د دې منافقانو د پاره عذاب دردناک ته دا ول عذاب دردناک ته زکه چې دې دروغ وایي دا بل صفت د منافق چې منافق هغه سړی ته وی چې دروغ ډیر وی الله پاک ته ما او تاسو نوم مسلمانان د هر قسم دروغ نو ساتي حدیث شریف کې راځي آیت المنافق ثلاث د منافق درې نښې دي اذا حدث كذب کله چې خبرې کوي نو دروغ بوایي نو خبرو کې دروغ ویل دا د مسلمان نښه نه ده دا د منافق علامه ده واذا وعد اخلف او کله چې وعده وکړي نو خلاف ورزي کوي واذا اؤتمن خان او کله چې وسره امانت کې خو دي شنو خیانت پکې کوي او بخاری شریف کې دي قران مجید پس چې دویم نمبر کتاب دی فتوجو سره وورو زدیکو او نور لره دي خبرو دعوت ورکو حدیث شریف کې راځي ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم فتوجو سرور ثلاثه درې کسان دي لا يكلمهم الله يوم القيامه پرز د قیامت کو سره الله پاک خوږی خبرې نه کوي ولا ينظر اليهم الله پاک کو ته په نظر د رحمت نګوري ولا يزكيهم د ګناهونو نه نه پاکي ولهم عذاب الیم او د دې غریبانو د پاره سخت عذاب وي دا الفاظ محبوب درې پیرو فرمایل نو حضرت ابو ذر وی خابوا وخسروا من هم جو قربان دا درې کسان سوکتی دا خو تباہ او برباد شو چې الله پاک وسره خوږی خبرې نه کوي الله پاک وته په نظر د رحمت نګوري الله پاک د ګناهونو نه پاکي او دې له سخت سزا ده سوکتی نو ګورن محبوب فرمای المسبل یو هغه ملګری هغه نارینا چې د خپل پرتو پنسي د ګټو نخکت راخ کی المسبل ازاره الله دې موتا سو دینه بچ کی دویم المنان بما اعطى دویم هغه سړی چې چاله سور کېو به پسبادي عشر ورکی زکات ورکی خیرات ورکی ماسی په پول ورکی خور غریب ده رور غریب دی اغیل عشر زکات ورکو یا جمعات کی مثال سکارو کو اوس بیا د خلکو توی ما داسو کړو المنان بما اعطى هغه سړی چې زبادنی کوي او درې المنفق سلعته بالحلف الكاذب هغه دکاندار او سوداګر چې خپل سودا په دروغ سوګندونو باندې خرڅي نو څوک چې دروغ وي نو دومره سخت سزا ده د دې وجه حدیث شریف کې راځي محبوب چې عذاب قبر ذکر کوي الله پاک ته ما او تاسو نیم مسلمانان د عذاب قبر نو ساتي نو محبوب فرمایل مولید چې فرشتي یو سړی لا د سر لګټه راو بوله داغه غریب سر مات شو غټه پوتم بيدا فرشتي بیا غټه راغستا الله پاک بیا د سر جوړ کو مې چې دا سوکته وی چې داغه د قرآن یې ورکړو قرآن یې بیا یې ورکړو عزتمند چې قرآن یې وی دی ورکړي دا سزا ده نو چې د سر نه راغستنی چې هغه سره بل عمل کی وینو زو نهر دی غریب پکې ډوب دی پلامبو باندې ځان کناره ترسي چې کنه التب عذاب کمی فرشتہ ولاړی غټه ول راواچی بیا چې قربان دا سوکته تا بیا غسړل چې د بسوت کو الله دې مو تاسو د حرام او د سود نو ساتي ولند دا دروغ وداتي وایو محبوب فرمای ما یو سړی ولیدو چې فرشتي سره د اوسپنې انګورو
او دی خي وخت کې ورلا علم کو او تر دې سټه پورې ورلا وشلو ریخ کو ورلا بیا ورلا انګور دی ګس وخت کې تعلم کو او تر دې سټه پورې ورلا راخ کو چې کله به دا یو وخت کې شلو بل با الله جوړو تشپیله وهلو پورې پد د عذاب چې دا لا سوکته وی چې دا غسړې چې د بدروغ وی دروغ بما كانوا يكذبون د دې وجنا د هر قسم دروغونه ځان ساتل پکار دي بعض خلک د خپل معشومانو د دروغونه بچکول پکار دي عبد القادر جیلانی رحمه الله تو ګره چې کله مور سبق لګو نو پیسې ولا پټیو ګڼډلې مشهور واقعا ده لار کې چې ډاکوانو تالاشي غستا وته بچي صد سرشتاو کنه اوپر باندې تاسو ته وکم چې زکه تاسو نه مخې ته جیبستانه دی ګوډي جیبستانه چې او ته او کاکا دې تراله پټي مور ګڼډلې دي یا بچي نو کتا ویلو چې نشته نو مو نه ماته مور ویلیم ما جیوی چې دروغ بنوای نو چې موږ او تاسو خپل بچو ته د رښتیاو سبق خایو د دروغ نه ساتو ګوره حدیث شریف کې راځي محبوب تشریف فرماو یوی مور خپل بچی ته وی راشه مم والا خواګه والا خواګه راشه غیر ابوختو نو محبوب دې زنانه ته وی چې د سرشتہ او کنه اسی وته وی چې مم والا راشه را غواړي ویاو جی قربان یو کجوره را سرشتہ دا ولا ورکو وی خکنا ما وی کجوره د سره نيستا او ته وی چې راشه مم در کوما نو بیا هم ستا په عملنامه کې یو دروغ لیکل شیو د دې وجنا تقوس مانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ په خپل کتاب اصلاح خطبات کې بلا مثالونه ذکر کړی دي چې ګوره دام دروغو کې راځي چې نعوذ بالله یو سړی علم نه کړی پورا او ځان سره مولانا لیکي دام دروغو کې راځي چې یو سړی پورا ډاکټري نه کړی او نعوذ بالله په جعلی سرټیفیکټ یا پټو چینج کړی د بل ملګری په ځای پټو لګولي او بیا باغ لیسنس باندې مثال دی داکي یا یو طالب دی یو سټوډنټ دی بیمار نه دی اپ دروغه درخواست لیکي پرنسپل وایس پرنسپل تا چې کنه زنا جوړای ما دا ټول د دروغو صورتونه دي یا مثال ابا جان خپل ماشوم ته ورشه مېلمه ته وایا چې هغه نشتا یا ویخي او دی ورته وی دې زوی ته وی چې ورشه مېلمه ته وای چې هغه ودلې یا نعوذ بالله بعض خلکو کمرول نمونه یې مردان په خور و غیره فلان فلان نو دا ټول د دروغو اقسام دي چې موږ او تاسو ر دینه ځان په دینیت ساتو چې دا الله رب العزت د منافق نه ذکر کړه او د دې د پاره عذاب الیم وعده الله وکړه الله پاک فرمایي ولهم عذاب الیم د دې منافقانو د پاره سخت عذاب دي دا ولي چې دي دروغ وي الله رب العزت ما او تاسو نو مسلمانان د منافقانو د ټولو نخو نخانو خو نو ساتي بیا وته فی قلوبهم مرض فزنو د دوی کې مرض دي فزادهم الله مرضا فزیاد کا الله پاک مرض د دوی ولهم او د دې منافقانو د پاره عذاب الیم عذاب دردناک ته بما كانوا يكذبون فدې وجا چې دي دروغ وایي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين یا الله په خپل فضل او کرم سره زموږ د ټول ناراضي او خوشاله شي یا الله موږ ټول خپل مینا محبت تعلق او رضا نصیب کړي د محبوب سره مینا محبت تعلق او رضا نصیب کړي یا الله د قران مجید درس ته برکت یا الله زموږ سوره ګناهونه دی واړو لوی پټکارا یا الله موږ ټول ته معاف کړي یا الله زموږ ټول ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي یا الله پاک سوکستا کتاب سره مینه کړي یا الله تو سره مینه وکړي یا الله په عمرونو کې صحتونو کې کاروبارونو ټول خیر او برکت واچي یا الله دې قران مجید په برکت ور دنیا او د قبر او د آخرت خوشاله نصیب کړي آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.